بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اما بعد درنو خاغلو اوریدونکو مؤمنانو خوندورونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا د یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې قرار لرو او دا ځل مو بیا هم د تیرې موضوع په امتداد باندې هغه توکي راټول کړي دي د قرآن کریم ځینې چې هغه اسباب جالبه للعنت الله عز وجل یعنی د الله عز وجل لعنت وریږي پر هغه انسانانو باندې چې هغوی کې دغه اسباب او دغه علتونه موجود شي نو د الله عز وجل نسوال کو چې الله عز وجل د موږ د لعنتونو مستحق ونه ګرځي بلکې الله د موږ د رحمت مستحق وګرځي خود دې بیاناتو د ذکر کولو مطلب دا دی چې غافل او ناخبره مسلمان بیدار او خيار شي او په دې باندې پوه شي چې کچرته د دې اعمال د قرآن او سنت د لارې نه کاږي شي نو په ځای د ده چې دته ګټه ورسوي د ده په تاوان باندې به تمامیږي نو هر هغه څوک چې دې درسونو ته توجه وکاندي نو خیر به ځنې پورته کي نو راځو خپل موضوع ته او د قرآن کریم د آیتونو ندا ثابتو چې پلانې سبب د الله عز وجل د نافرمانی سبب هغه سبب د لعنت دی او د دینه باید مسلمان خودداری وکړي په شپږشتمه سپاره سورة محمد کې دریشتم لمبر آیات کې الہ العالمین هغه څوک لعنتی بللی دی چې هغه په مخ د ځمکه باندې فساد کوي د مخ د ځمکې د فساد معنا دا هم دا چې بریدونه چلوي او دغه انسان پردی حق ځان ته رانږدې کوي او په خپل حق باندې اعتماد او باور او یقین نه ساتي ولی د دینه لویه معنی دا ده چې فساد فی الارض دا ده چې انسان په مخ د ځمکه د الله عز وجل قانون ته نه تسلیمیږي او د الله عز وجل دین په ځان نه عملي کوي بلکې د هغې معکوس او سرچپه چلیږي نو دی مستحق د الله عز وجل د لعنت دی فساد فی الارض دا دی چې په یو خطه د مسلمانانو د ځمکو کې امن برقرار وي غلا او داړه او ډاکوان او رهزنان نه وي او په دې کې یو بدلمنه انسان راپاڅېږي او هغه امنیت اخلالوي نو دې ته ویلی کېږي مفسد فی الارض نو دا لعنتي انسان دی چې موږ د ډاکو داړمار شکمار او همدارنګې د بدم نه انسان په عنوان باندې پیژنو دوهم چې د الله عز وجل د لعنتونو مستحق انسان دی د دا عمل دا ایجابوي چې په د لعنت د الله وریږي دا هغه انسان دی چې صلة الرحم غوڅوي اقربا پروری نه کوي او په دې باندې د سورة الرعد 15 لمبر آیت دلیل دی 14 سپاره سورة الرعد 15 لمبر آیت کې رب العالمین هغه خلق په ملعونانو او په لعنتیانو کې حساب کړي دي چې هغوی صلة الرحم غوڅوي د خویندو ورونو حقدارانو د حقوقو حق تلفي کوي او د هغوی سره اسلامي مواخات او ورورولي نه پالي دریم سبب چې قرآن کریم د
لعنت د اسبابنا ذکر کړی دی هغه د سورة الاحزاب په 28 لمبر آیت کې راغلی دی سورة الاحزاب 28 لمبر آیات کې راغلی دی چې هر هغه څوک چې په نارواو کې په خپلو مشرانو پسې روانیږي د خپلو غټانو خبره مني د الله او د الله د رسول علیه الصلاة والسلام خبره نه مني نو په دې باندې لعنت د الله عز وجل وریږي الله عز وجل فرمایي په سورة الاحزاب 50 کې ان الذين يؤذون الله ورسوله یقینا اغا خلق چې زوري بدر دی وای په الله پسې او د الله پر رسول پسې لعنهم الله في الدنيا والآخرة الله عز وجل دغه ډول خلق ملعونان او لعنت والا ګرځولي دي هم په دنیا او په آخرت کې وأعد لهم عذابا مهینا او الله د دوی د پاره رسوا کوونکې او شرمونکې عذاب تیار کړی دی نو دا څلورم سبب شو چې څوک الله او د الله رسول ته کنځاوي کوي هغه په غلط نوم باندې یادوي ډرامې او پسخند او رشخند په الله او د الله په رسول پسې کوي نو دا انسان لعنتی انسان دی هم په دنیا او هم په آخرت کې سورة الاحزاب 50 لمبر آیات پنځم چې څوک د لعنت مستحق دی هغه کافر انسان دی د کفر د کبله نه نو پنځم سبب د لعنت د ورېدو په انسان باندې هغه کفر الانسان دی چې د الله نه منکر شي د الله د دین نه منکر شي یا بل داسې عمل وکړي چې د هغې د ارتکاب د وجې نه دا سړی کافر شمیرلی کیږي نو په ده باندې لعنت وریږي سورة النساء 5 سپاره 40 لمبر آیت او سورة البقره 160 لمبر آیت کې د دې مسئلې پوره وضاحت راغلی دی چې هغه خلق چې کافران دي دوی د الله په لعنتونو باندې اخطا او گرفتار دي تر دې ځایه مو په دې درس کې 15 اسباب د لعنت د کتاب الله نه ذکر کړه الہ العالمین د موږ د رحمتونو مستحق ګرځي زموږ بیانات دوام لري را سره اوسئ او ګورئ مو چې نور بیانات هم تقدیم او په الله مسپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته